اخیرا خبره کني چې په کمالار رواني او استاد خو یو سیټ دی په اسمبلی کې تاسو په پاکستان کې انقلاب راولای تاسو په اسمبلی کې یو سیټ دی تاسو خو 15 راځي او لس نه او تاسو خو ټول په ټانګه کې راځي او تاسو خو ان سی پی جماعت اسلامي او تاسو په لاهور کې سدي او تاسو په تاسو صحیح حیثیت دی چې تاسو دونه غټي غټي خبرې کوئ زه ورته وایم په نوخار کې سړی مولانا سلامت الله له 1970 کې ووټ ورکړ او راووت د قشان ملک صاحب بهر کسان ناس یې ووټ پرچې ډکې بابا ووټ دې چاله ورکو یې مولانا سلامت الله له ووټ ورکو نو اخی نه ګټي اسی دې ولا ووټ ورکو هغه ګټي او کنه ګټي ما وګټل چې ما خپل ووټ ټیک استعمال نه غلار باندې تل ضروری دي چې هغه باندې تر روانه او زه ته بل وایم دا یو سیټ دی د دې ډېر غټ زور دی دا پیپل پارټي ده کنه د دې ډېر شي سیټونه دي د دې په دې سند کې حکومت هم دی د دې په بنگال کې پیپل پارټي شته په مقبوضه کشمیر کې پیپل پارټي شته په مصر کې شته په ترکو کې شته په سودان کې شته په نیپال کې شته په هندستان کې شته په هیڅ کې نشته مونږ چې یو سیټ جماعت اسلامي وکنه مونږ په یو ملک کې به اوس حکومت نه راځي اسلام به الله تعالی په ټوله دنیا ان شاء الله په یړ باندې راولي که خدای کوي مونږ دې قافلې ملګریو چې د سیټون میټون سره تعلق نه ساتي مونږ په دې مقبوضه کشمیر کې چې ټول قوم متحد شي او یو شي نو چې کم کس مشر دی نو دغه نه سید علی ګیلانی نوم دی نه د جماعت اسلامي دی په دې بنگال کې چې ټول مشران په جیل کې اچولي دي او راجمع کیو سوچونه او فکرونه کوي او پانسیور کې نو مطیع الرحمن نظامی امیر جماعت اسلامي بنگلاديش ته پانسیور کوي چې کله موږ ژوندې پریږدو دا باندې تختول ټکوي په دې ملک اسلامي نظام راولي دا چې مونږ په مصر کې ټول خلک ووټ ورکړي په لکونو باندې او سړی صدر شي نو دغه محمد مرسي نومي نو په جیل کې واچولی شي او په جیل کې شهید شي نو هغه څوک هغه جماعت اسلامي دا چې په ترکو کې ټوله دنیا پسې ولاړه ده چېرې دې سړي څه غم پکار دی دا خو کفر ته مقابله کې ولاړ دی دا خو سخته خبره کوي کفر ته نو هغه څوک دی هغه رجب طیب اردوګان دی هغه جماعت اسلامي دی دا چې په سودان کې دی نو عمر البشیر دی او حسن ترابي دی دا چې په مراکش کې د جماعت اسلامي دی دا چې ملایشیا کې دی دا جماعت اسلامي دی ان شاء الله تعالی هغه دور لري نه دی دا د یو ملک خبره نه ده دا پیغمبر اسلام چې رحمت للعالمین دی او د ټول دنیا د پاره دی ان شاء الله دا وخت روان دی په ټوله دنیا باندې به د اسلام غلبه راځي کمونیزم شکست خوړلی دی روسي تربیتر شوی دی امریکا د کیپیټالیزم نمائندګي کوي سرمایه‌دارانه نظام د سیکولریزم نمائندګي کوي په دنیا کې د دې په مقابله کې زه ولاړ یم د دې په مقابله کې اسلامي نظام ولاړ دی اسلامي تحریک ولاړ دی دا د مزغون او بازه د یونین کونسل دی او دغلته کې یو سیټ دی او دوه سیټ دي او د سیټونو خبره تم کومه زه چې په اسمبلی کې مونږ د پی ټی آی 100 سیټ حکومت